ختم نبوت څه شی دی لږ په دې به هم ځان پوه کړو ځکه د مخکې ورځو کې په سوشل میډیا یو هلک ولیده د بل نه یې تپوس کوه هغه بل هلک هم متشرع و یاره داسې ګډوډ نو هلته په دې سوشل میډیا تپوس کوي بچی ورورې ختم نبوت څه شی دی وایي زه خو نه پېژنم بیا ورته وایي ختم نبوت څه شی دی یاره وایي نه پېژنم او ورته اسانه کړه وی دا خلق جلسې نه کوي وی مې پېژنده وی دا چې د ماشومانو ختمونه او خلق ورته راغونډېږي وی دې ته ختم نبوت وایي یعنې نن زموږ مسلمان دا پته نشته چې ختم نبوت څه شی دی دی نه نه دی خبر چین ټول پېژني چې چین څه شی دی یو ملک دی امریکا ټول پېژني څه شی دی یو ملک دی زمینداری ټول پېژني چې څه شی دی یو ملک یو کاروبار دی یو زندگی تیرولو یو لاره ده ختم نبوت څه شی دی ختم نبوت زما د ښکلي مبارک پیغمبر ټول وایي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم شوق سره وایي نور شوق سره وایي دا د هغې مبارک صفت دی څنګه حضور پاک رسول دی دې صفت رسول الله مبارک نبی دی دې صفت دا صفت د نور پیغمبرانو اگر چې د رسول الله مبارک مرتبه ټولو کې لویه ده آدم علیه السلام نبی حضور پاک رسول دی اسماعیل علیه السلام رسول دی یو لک سلیری زره پیغمبران انبیا تیر شوي دي او په هغې کې خاصه ډله د رسولانو د 313 ختم نبوت زمون د ښکلي مبارک صفت دی دا د یو پیغمبر نه دی آدم علیه السلام خاتم النبیین نه دی معنی څه ده په ټولو پیغمبرانو کې اخیری پیغمبر ابراهیم علیه السلام اخیری پیغمبر نه دی موسی علیه السلام اخیری پیغمبر نه دی عیسی علیه السلام اخیری پیغمبر نه دی په ټولو پیغمبرانو کې اخیری پیغمبر محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم دا غي نه پس نه بل پیغمبر راغلی دی نشتا او نه براشي نو ختم نبوت دا یو سبق در سره رونو یادوم د چا صفت دی د حضور پاک معنی څه ده چې پیغمبر مبارک اخیری پیغمبر دی بل نشتا دا دو نعمتونه دي قرآن د ټولو کتابونو اخیری کتاب دا چې کوم د نن د قرآن شریف ختمونه دي او ختم نبوت د حضور پاک صفت پیغمبر مبارک هم د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر ایمان دی زمون عقیده ده زمون خبره د عمل نه ده زه به دوه خبرې ستاسو مخکې کوم زموږ دارونه دا ختم نبوت والا جلسې ډېرې کړي دي ولې ځای په دی د ختم نبوت جلسه ده ولې خلک جوش کې راځي د ختم نبوت جلسې له او نن مولانا ظهور الحق صاحب هم دا خپل عنوان دې ته راوړو دا ولې او بل ستاسو دپاره به یو خبره کوم چې تاسو خوشحاله شئ هلکه ټول خو د ختم نبوت پتنګان یې که نه څوک پتنګان دي لاس اوچت کوئ ناشنا الله جزاکم الله نو ستاسو دپاره به م اخره کې یو خبره وکړم د حضور پاک په دشمنانو کې خطرناک دشمن څوک دی د ختم نبوت ډاکو چې څوک د پیغمبر مبارک د ختم نبوت په دې صفت ډاکه واچوي دا غټ دشمن د حضور پاک دی دوه دلیله به درته ووایم د حضور پاک ترو حضرت حمزه رضی الله عنه په احد کې شهید شو د چا د لاسه شهید شو د وحشي ابن حرب د لاسه اسد الغابه کې شته نورو کتابونو کې هم شته چې دی شهید شو وحشي وی ډېر زبردست پهلوانو د حضور پاک تر حضرت حمزه بے بهادر انسان سید الشهدا وی داسې د کافران به وال چې خلک ورته حیران وی د یو تیږې شاته ورته لاندې زه پټ ناست ومه وی زما مخکې راغی ما سره یو وړنې زګی وه امې پې ورشت واله چې مې وروویشته وی په دې نوم رساو لګې نیزه تې شاته ووته ما پسې ګواښ وکړ خو زه دې بچ شوم دې پرېوت بیا څه وشو بیا د حضور پاک دې تر سراغ وشو چې په تاریخ کې چا سره نه دي شوی پوزه تې پرې شوه سترګې تې وویستې غوږونه تې پرې کړل شونډې تې پرې کړې حتی
دا سینې ولا چا کړه وشلوله او زړې ترې راوویسته او اینې ترې راوویسته او یو ښځه وهنده بیا وروسته خدای مسلمانه کړه دا عتبه لور وه د هغې ترې وجلې و په بدر کې هغې خپل انتقام اخیسته هغې د حضرت حمزه په زړه او په اینه چکونه ولګول چې دا خرم خو تیر نه شو او د هغه د اندامونو نه امیل جوړ کو غاړه کې واچو او ګډېده به رسول الله مبارک ته چې پته ولګېده مختصره خبره ته کوم وخت کم دی ډېر خپه دومره خپه ویړه مې غواړي چې دا تره خښ نه کم او دقسې په دې سرمن د پاسه زه به داسې ویم لکه قصابې څاروي چې ټوکړې ټوکړې پروت حضرت حمزه خو ډېر لوی سړی دا مې ستاسو د پوهې دپاره یو خبره وکړه یا یو سړی یو شی لال کړي او ټوکړې ټوکړې یې کړي دقسې پروت دی وړه مې غواړي چې دا خښ نه کم او چې دا مارغان او حیوانات راشي هغوی یې وخوري چې د قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه پاسي او زما د تره غوښې د مارغانو د حیواناتو د خېټو نه راوځي الله ته مخامخ ودرېږي الله یې وویني چې دا هغه کس دی چې زما د رضا دپاره دومره قرباني ورکړه چې دا دی د ده غوښې او د ده ټوکړې نن د حیواناتو د خېټو نه راووتې خور یې وه حضرت صفیه د حضور پاک د پلار خور ده ترور ده چې خبر شوه را روانه وه ډېره بهادره ښځه وه رسول الله مبارک زبیر ته وی د زبیر مور رضی الله عنه ورشي مور دې منې کړه حضور پاک دا خیال و چې په دې حالت کې دا رور وویني په دې څه چې الله ته وبشي حضرت زبیر ورغې مور یې را روانه وه ورته مور یې ودرېږه دومره زورور و چې زبیر ځان له یو مضبوط پهلوان دی دیکې یې ورکړو اخ یې غورځاو ته ما د خپل رور نه منې کې پرېږده ما خپل رور ته حضرت زبیر آواز ورکوي مورې حضور پاک راته وی فرمایلي دي چې منې کا خو چې دی واورېدل نیغه ودرېده قدم یې وانهغېشته وی ورشه زما واره ته ووایه زبیره چې ته ما د څه نه منې کې هغې نه زه خبر یم زه د رور نه خبر یم ما ته پته ده چې هغه نن په کم حال کې د احد په میدان کې په خپله سرمن پروت دی لاسونه خپې ټول ټوکړې ټوکړې دي زه خبر یم خلک به وایي چې نن به صفیه ویر وکړي نوحه به وکړي چغې به ووایي او رور ته به وجاړي زما واره ته ووایه حضور پاک ته چې د دې له نظم زه ورځم او خپل رور ته په دا عظیمه قربانۍ د خدای په لار کې مبارکباد پیش کوم سبحان الله هغه وحشي ابن حرب خلال مکه فتح شوه وحشي وتښتېد طایف ته الله د هغه په اړه کې ایمان واچوه زړه کې سوچ کوي چې زما ایمان به قبول شي که قبول به نه شي تاریخ کې چې ما څه کړي دا بل چا نه دي کړی چا سره مې کړي دي د حضور پاک تر حضرت حمزه سره سید الشهدا سره ایمان به قبول شي که نه یو سره صلاح کوي بل چا ورته وی رسول الله مبارک استادو ته غږ نه کوي استادي په شکل کې لاړ شه د یو قوم استادي تلل خلقو د قومونو استادي حضور پاک له لېږل د ایمان دپاره دیم پکې لاړ خو چې وی کله ور مخامخ شم حضور پاک ته زړه خو مې یېرېده وی فورا دې را تپوس وکړه انت وحشي هلکه وحشي بس خپو نه ځمکه وتښتېد دا وحشي دویم تپوس کوي انت قتلت حمزه حمزه تا وجلی دی خدای یو څه ووایم که وایم چې نه نو دروغ هم دي منیم نه که وایم چې او پټه بېادبي ده چې پیغمبر ته د هغه مخکې هم چې او ستا تر ما وجلی قد کان من الامر ما بلغک حضرت چې تا ته څنګه خبر رسېدلې ده ټیک رسېدلې ده څنګه راغلی ایمان مسلمانېږم ایمان راوړم مسلمانېږم زما ورونو قسم دی چې ایمان ډېر لوی نعمت دی دا ایمان الله مونږ تاسو له راکړی دی ټولو وایي الحمدلله که مونږ روس کې پیدا و زمونږ ایمان به نه و هلکه ته بند کوه دا خبرې که مونږ چین کې پیدا و زمونږ د ایمان به نه و
که مونږ امریکا کې پیدا و د ایمان بنو، که مونږ فرانس کې پیدا و جرمني کې پیدا و، خدای چې د کمې پلیتې مور پی به مونږ څکلي و، نن د اصیل مور پی تنګي والا و، چارسدې والا و، پاکستان والا و، مسلمانانو مونږ څکلي دی. الحمدلله د مسلمان مور نه مونږ پیدا یو، د مسلمان پلار نه پیدا یو. خو ښایه څوک چا ته خدای ته درخواست کړی دی چې ما د مسلمان مور او پلار نه پیدا کا، هېچا درخواست نه دی کړی. دا د چا په فضل شوی دی؟ ووایه شوق سره، نور شوق سره، نور شوق سره. الله په فضل، دا د خدای کرم دی. قسم دی د خو چین ته جاپان ته په دې ملکونو ګرځېدم، سب انتها ډیر دي. ورشه جاپان ته لاړ شئ، زه وګرځېدم پکې مې بلا بیانونه وکړل. خلک خودکشي کوي، ډوډۍ ډیره ده، ګاډې شته، کور شته، حکومت هر څه ورکوي، قرضې م ورکوي، دولت هم ورکوي، هر څه فیسلټیز او هر څه ورته شته چې ماشوم پیدا شي 4.5-5 لاک روپۍ ورته فوري شروع شي د هغه بینک ته د هغه په نوم ځي ماشوم مور و پلار له. لیکن خودکشي کوي. ولې؟ ایمان نشته، وخت کم دی، ایمان نشته. دا نعمت الله مونږ له راکړی دی. ټول په شوق ووایه الحمدلله. لاس اوچت کې الحمدلله، لاس اوچت کې الحمدلله. او الله دا ایمان زمونږ نصیب کړي چې دا ایمان مونږ سره قبر ته او حشر ته او د رسول الله مبارک مخې ته حوض کوثر ته لاړ شي. او دا حوض کوثر په غاړه مونږ دا ندا وکړو او دا آواز وکړو چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. هغه د خپل مبارک لاس د حوض کوثر اوبه مونږ ته راکړي. الله یې زمونږ دا نصیب کړي. ایمان راوړم د الله رسوله، ایمان راوړې او ټیک قبول، هر څه معاف، هر څه معاف. زما د تره ټوکړې هم معاف. الله رسوله ما خو ډېر بدعملۍ هم په کفر کې کړي، قتلونه مې هم کړي، او بیا دا ستا د تره سره چې ما څه کړي څه به کېږي. الایمان اسلام یهدم ما کان قبله. بچې ایمان دې راوړه، هر څه درته معاف، ختم. بچې یو شرط در باندې ږدم، حضور پاک خدا تفصیلونه وي، دا خو زه ویم، هغه خلاصه وي، زه یې درته تفصیل ویم. ستا سترګو ته ګورم، ما ته د خپل تره سترګې ښکاري. ستا پوزې ته ګورم، د تره کټ پوزه ښکاري. ستا غوږونو ته ګورم، د خپل تره غوږونو. ستا سینې ته ما ته هغه خپل تره یادېږي. هل تستطيع ان تغيب وجهك عني. دا طاقت دې شته چې دا مخ ما نه یو طرف ته کې پېښ واقعي چې زه د حضور پاک مخ کې اورم، حضرت حمزه بیا ورته ښکاري، دا په شکل ورته ښکاري. دا طاقت دې شته؟ ما وې او شته. زه بچې ایمان دې قبول. ما وې دا ټکې واورې اوس زم او د حضور پاک غټ دشمن وجنم اکافئ به حمزه. زم وحشی پسې و زما مسیلمة الکذاب پسې د ختم نبوت ډاکو دی، هغه پسې ځم. ولې هغه پسې ځم؟ لعلی اکافئ به حمزه. د حمزه بدل به پې خلاصوم. ګورې په مشرک ور نه راغی، په یهودي ور نه راغی، په عیسائی ور نه راغی، په منافق ور نه راغی. د حمزه چې د حضور پاک تر لوی محبوب دی، د هغه بدل په چا خلاصوي؟ د پیغمبر په غټ دشمن چې د ختم نبوت ډاکو چې مسیلمة الکذاب دی. او ورغی په حقه نیزګۍ مې وویشت، د جنګ شروع و. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه جنګ شروع دی، په حقه نیزګۍ مې وویشت او مردار مې کړه. د حضور پاک د تر بدل په چا باندې خلاص شو؟ د ختم نبوت په ډاکو چې مسیلمة الکذاب دی. غټ ډاکو. اوس عقلي خبره هم واوره.
هرونو د یهودي نه زه ځان ساتلی شم ما ته پته ده چې یهودي دی ځان ته وایي یهودي عیسایي ځان ته وایي عیسایي مشرک هندو ځان ته وایي زه هندو یم هغه زه پېژنم هغه نه ځان ساتلی شم خو د قادیاني نه ځان ځکه نشم ساتلی چې دې ځان ته مسلمان وایي د اسلام جامه کې دی زه نه پېژنم د بار د غل نه سړی لکه ځان ساتلی شي که نه مړه ساتلی شي که نه تار څه کې نه مطلب بار نه غل راغی خو دنیا پېژني چې دا غل دی خو کور کې دننه چې غلي څه کوې ورسره یو سړی راغی ما ته وایي جي کور کې رانه غلا کېږي الماری چې وګورم کالي پکې نه سر پټېږي نغدې پیسې پټېږي نو مې کور کې بس وکه خوا دې خوا کوي نه نه وایي چابي صرف ما سره بل چا سره نشته داسې څوک راته وښایه چې د پیریان واملي جنات راځي وي خلک وایي چې دا پیریان راځي او دا غلا کوي او دا شي وړي مې پیرې په بینک پورې نه وړي چې ستا په کور راځي بینک کې پیسې ډېرې که پته او مې پیرې د زرګر په دوکان ورې نه ورځي چې ښه مضبوطه زولې ډکې کې قصه خلاصه شوه پاګل دی چې 500 روپو د راځي او ډېرې پرېږدي ما وی ما وپېژن تاسو کره شته یو ښه پیری وی مونږ کره مې او مې ما ته په داسې قصده مې لاس داسې داسې کړه مې ما ته ستاسو د کور ښه پیری معلومه شول یاره وی مولوي صاحب دې سره به څه کوم مې ښیم د ښه پیری درته ښیم وی څوک دی مې ستا کور واله یاره چې دی ووایي که نه خدا مې ووایي خبره پې بده ولګېد ولې ښځه خو خلکو ته ګرانه نه جي نه ښځه خو ډېره منځګزاره ده او ډېره نیکه ده زه پیسې ورکړم او چې څه شی راوړې باقي ماله راځي ډېره مخلصه ده یاره مولي صاحب دا دې څه ووایې مې بس ما ته خپل پیري ووایي ما سره هم یو پیری شته ما ته خپل پیري ووایي چې دا دغه ښه پیری ده بل څوک نه دی په سړي خبره خو نه لګېده لا مې دا ما څه وکړل اوس به دې پړه کې وایي چې ما او ښځه جنګئ یقین کوه یو 12 ورځې پس راغی ما ته مولوي صاحب یو مشورې له راغلی یم مې تا هغه بل ورځنې نه وی ولې نه وی ستا خبره خو ټیک وخته مې څنګه وخته وی کالې یو زرګر سره پیدا شو چې تپوس وکړه چې دا کم دی نو وی دا ستا اوښي را باندې خرڅ کړی ګوتمه بل ځای پیدا شوه ټول زما ښځې به وړل چابي ما سره وه نو مې چابی خو مثل جوړېږي نقل که نه وی سو سره څه وکړم مې بس اوس یې ښکلا وه داسې ښځه خو په دنیا کې نشته دا خو صاحب زبردست کارنامې والا ښځه ده شاباس والا ورکه هسې خیرات نه کې نو بدن یې په بل طرف یوړی که د مارونو د کور د غل نه ځان ساتل ګران دي او د بار د غل نه ځان ساتل اسان دي ته پیژنې نو قادیانې د اسلام په جامه کې غل دی زه یې نه پیژنم او زما دا کشر کول چې دا په سکول او په کالج کې دي په دې باندې خپل زهر ورچي او دا رانه خرابوي دې وجې له نن علما او د ختم نبوت چې کم نمایندګان او راکین دی هغوی مجبور دي چې د نوي هلکانو کې بیداري پیدا کړي مولانا صاحب ځکه په دې عنوان دا جلسه وکړه اوس تاسو دپاره یو خبره کوم چې تاسو هم خوشحاله شئ د دې مسیلمة الکذاب دی د یمن دنیا ورپسې وه په دې علاقه کې یو سړی و ابو مسلم خولاني دی د حضور پاک زمانه کې مسلمان او خو رسول الله مبارک سره ملاقات نه دی شوی مونږ ته مخضرم وایي د ده په علاقه کې خو په دې عربو کې د پخوا نه لکه د پښتنو قومیت دی ابو مسلم خولاني چې پاسېده هغه وی زه خو مسیلمة الکذاب خو دلته پیغمبر وي قوم ورپسې ټول لولیا ورپسې دی راپاسېد وی چې نه د حضور پاک نه پس بل پیغمبر نشته مسیلمة الکذاب ته دا خبره چا ورسوله دی یې راوغوښته ځان یې کېنو هلکه وی ته زما پیغمبري نه منې وی نه ولې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بس داغه پیغمبري مې منلې ده او داغه نه پس بل نبی بل رسول د سره نشته وی صدا در کوم خو بل شان سره وی خوښه دی لاس اخلاص وی مه کوه ګورې ته حق نه پشم پټولی ما ته پته راته زما د کلي زما د علاقې دروغجن ریاست او بادشاه له دې لوبه شروع کړې ده خیر هغه خو اوږدې قصې دی درته نه کوم خلاصه ده
چې اور یې بل که ښه مضبوط داسې اور یې بل که چې څنګه نمرود خیر د نمرود خو به ډېر زیاتو ابراهیم علیه السلام ته بل کړی او دا مسیلمة الکذاب دا د ختم نبوت پتنګ د حضور پاک د ختم نبوت عاشق ای ورویشت چې ورویشته الله پې اور ګلې ګلزار کړ ابراهیم علیه السلام چې اور ته وغورځو الله څه وایي یا نارو کونی بردن و سلامن اوره سوړ شه یخ شه خو یا دامره یخ هم نه چې د یخنۍ نه خراب کې سلامن معتدل چې دی محفوظ دقه رنګ چې مسیلمة الکذاب دی اونیو او ابو مسلم خولانی اور ته لړه کا الله پې اور ګلې ګلزار اور نه ووت بس مسیلمة الکذاب خو پوه شو چې اوس خو راته ټول خلک به زما خلاف شي چې په حق او اور ونه سوځو دته یې ویې شابه د یمن نه وځه بس د غریب کډه کوډه واغېسته مدینې شریفې ته لاړ د بار نه چې یو سړی راشي هغه پېژندلی کېږي اوس که دلته کې څوک د بلوچستان راغی د پنجاب د افغانستان مونږ یې پېژنو چې دی لاړ جومات ته مسجد نبوي ته نو هلته یو ستن ته ودرېد لمونځ یې کوه مدینې ته ورسېد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی چې هغه ورته وکتل هغه وپېژند چې دا خو د یمن دی دا خبره خوره شوې مدینې ته رسېدلې وه چې د سلام وګرځو هلکه د یمن یې ویو هلکه یو تپوس ته نه کوم ما اورېدلي چې مسیلمة الکذاب په یمن کې یو سړی اور ته غورځولی دی اور نه دی سوځولی پې ګلې گلزار دی دا خبره ټیک ده که غلطه مشوره ده هغه وی نه دا خو ټیک ده خو دی خپله دی که خو یې نه پېژنې حضرت عمر رضی الله عنه وی ټیک ته وی یو وی تا ته پوره پته ده چې ټیک ته وی او ما ته پوره پته ده چې ټیک ته وی تا هغه سړی پېژنې تا لیدلی دی چې اور ته یې غورځو اور پې ګلې گلزار شو ورته یې بی جان سلت باسونه کې خو هغه سړی دی مخکې دا دی ولاړ دی که وی تی وی او حضرت عمر وژړل خوشحالی نه وژړل وی راځه بچې حضرت ابوبکر صدیق بادشاهي وه هغه یې بوته او ورته وی ابوبکره نن درته یو ناشنا سړی ښیم نن درته هغه سړی ښیم چې د ختم نبوت په برکت الله د حضور پاک په امت کې په هغه د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کړی دا سړی درته ښیم دا هغه سړی ای د ختم نبوت عاشقانو ستاسو هم دا عقیده مضبوطه او د دې عقیدې پرچار کوئ او په دې کلک ولاړ یې انشاءالله چې د قبر او د آخرت اور به تاسو ته پوټې نقصان ونه رسوي که خیر انشاءالله شوق سره وایه انشاءالله لاس اوچت کې شوق سره وایه انشاءالله شوق سره وایه انشاءالله په دې عقیده به ټینګ ولاړ وي انشاءالله پوټې پکې اخوا دېخوا رانه شي او دا زمونږ عقیده ده دا زمونږ ایمان دی د معلوم دا عقیده او دا زمونږ ایمان دی انشاءالله العزیز او په دې عقیده مونږ د الله نه خپل ژوند هم غواړو او په دې عقیده مونږ د رب العالمین نه خپل مرګ هم غواړو او دې عقیدې سره به مونږ که خیر انشاءالله د رسول الله مبارک د حوض کوثر غاړې ته رسېږو انشاءالله دې دپاره زموږ علما او زه به اخري یو ټکې درته ویم نو خبره به خلاصه کړمه چې ډېر خلک دي په دې وخت کې راپاسي او ختم نبوت د عقیدې دا زما کشر کل دا د کالج او د یونیورسټۍ او د دې خلکو د ګمراه کولو کوشش کوي او کله په اسمبلی کې کوشش کوي تاسو اوږده خبره د ما سره وخت نشته یعنې د علماو په برکت او بالخصوص د حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه په برکت د ختم نبوت د عقیدې تپاین کې تحفظ حاصل دی نن ځان ته هېڅوک قادیانې ځان ته نن مسلمان نشي ویلی نن خپل عبادت خانې ته مسجد نشي ویلی نن د مسلمان مقبره کې خپل مړی نشي ښخولی دا اسمبلی کې بل پاس شوی دی او د دې سرخیل مفتی محمود رحمت الله علیه او قانون ګرځېدلی دې پسې لګیا دي او کوششونه موششونه او چغې وایي
मैं पकलार केने पाराम केने इंशाअल्लाह द पाकिस्तान मुसलमान बेदार दे इंशाअल्लाह तर सोच दा उलमा किराम पे मखदस बका मौजूद वी इंशाअल्लाह और द उलमा पशा दास गुंदे खलक दास गुंदे आशिकान रसूल आशिकान मुस्तफ़ा मौजूदी द चाप लारम जमा द पैगंबर पे पटकी खटने से टोल इंशाअल्लाह मादा पैगंबर जामे तसुक निज़दीन नशिते दमा फौज मुसलमान दे अल्हम्दुलिल्लाह दमा पुलिस मुसलमान दे अल्हम्दुलिल्लाह दमा इदारे मुसलमानान दे अल्हम्दुलिल्लाह दमा स्कूलों और कॉलेजों अलकान मुसलमानान दे अल्हम्दुलिल्लाह दमा जनाना मुसलमानान दे अल्हम्दुलिल्लाह दमा जमींदार मुसलमान दे अल्हम्दुलिल्लाह दमा ताजिर मुसलमान दे अल्हम्दुलिल्लाह दमा द मल्क द यौ सरहद नबल सरहद पोरे दा टोल मुसलमानान दे मल्क में जोड़ दे इस्लाम पनुम दे द चापलारम जमा द रसूलुल्लाह मुबारक पजामा लाड़ नशी तुकले राशि और लाड़ तुकी जब वे लाल निपरत यो सर बे अल तकट प्रोती के खैर इंशाअल्लाह मुसलमानान यू मंग दखपल रब नवजान कुर्बान मंग मुसलमानान यू मंग बदखपल रसूल नजान कुर्बान मंग मुसलमानान यू द दीन द खातिर न बजान कुर्बान दा मल्क जमन दे दास्तासु दे जमात मल्क द सरहद यो नवाला दा यो दरखास्त बकोम मुसलमान तशीफ खुदा दा मुसलमानान टोल पे इत्तेफाक लरी अल्लाह दी के इत्तेफाक पैदा की जकनन ढेर जंजालू नरी वर्षा गोरे प गज़ा के सकेगी मुसलमान सरा प फ़लस्तीन की द मुसलमान सरा नन कम हालत शोरो दे दा वले दा जमन द मुसलमान बेइत्तेफाकी दा दख करेंगे द पदे खपल मल्क के बेम हर मुसलमान तवे हर मकतबे फ़िक्र वाला तवे हर मकतबे फ़िक्र वाला हर मुसलमान तवे मल्क मुयौद ईमान मुयौद कुरान मुयौद दीन मुयौद इस्लाम मुयौद राज़े यो इत्तेफाक ओके यो मरगरतिया ओके यो वाले ओके दा मल्क बम महफूज पाती हुई दा दीन बम महफूज पाती दा जुमात बम महफूज पाती दा ख़त्म नबुवत अक़ीदा बम महफूज पाती दा सो खबर में मारूँ स्तासो प खिदमत के अर्ज़ कर ले और आखिर के बिया तासोता खैराज तहसीन पेश को दुमरा गट इज्तिमा द तंगी प औक़ाफ़ स्कूल के और बिया खुसूसन मौलाना ज़हूरुल हक़ से मोहतरम काल पकाल दीदा प्रोग्राम के अल्हम्दुलिल्लाह स्तासु वर सर ढेर मीना दा दम सर ढेर ज़्यादा मीना दा नो दा सोशल मीडिया वाला टोल देना तावीगी रा तावीगी फैज़ मोहम्मद खुराक़ को पाखिर करा सिर्फ रुजो लजान दौरा सौ रिश्तिया खबर कोम और दरो खबर न को जगह जे पटोल काल के नमोना ज़रूरत से द जेब नम दक रुज रोज़ी बाकी दे खैरात मेहरात न के और जो तमाते पर टेलीफोनों का मैं गोरे खे खश्तरू जे बपाखे काल के उजल खैरात ते न पजेब के दे न मातवी दरे दले दुआ पके चुम माई बस खैर खुदा दे पके खैर वाचे और खमद इदारा वखो खरुज दे ओम लपखे का और द हुजूर पाक पनुम खैरातों का सवाब ब हुजूर पाक तरसीगी इंशाअल्लाह लदे न टोल बका खैर है पदी रुजु बदन बीमारी दी का खैर इंशाअल्लाह हाँ दादा रसूलुल्लाह मुबारक खैरात ते खुदा के देखो पदे खुशहाली कि दा निम टोल लाल शो निम पाती शी यो बनदे का खैर इंशाअल्लाह यो बनदे टोल बका खैर इंशाअल्लाह दलता रोटे खरे जदर ते मौलाना से जमा रोड दे अदे इख्तियार जमा इख्तियार दे तंगी जमा कले दे द तंगी खलक जमा रुना दी मा सरे हमेशा मोहब्बत और मीना करे दा और माम दलता अल्हम्दुलिल्लाह ढेर खुले वक्त तेर करे दे हर जुमात के बजमुंग द दस्तार बंदे रो नकबो यो जशन बो तंगी खलक मौलाना अब्दुल मालिक सेब हाजी जुमा गुल जी सेब शो और दास नूर मशरान जमुंगा और मौलाना हिदायतुल हक सेब शो और दारंग ददीद मशरान मौलाना हबीबुल्लाह जान सेब शो मौलाना रहमतुल्लाह जान सेब शो लुए लुए मजमुंगा मौलाना कारी अब्दुल बारी जान सेब शो दास लुए लुए खलक पतंगी के तेर शेवी दी तासुम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा के हर जुमात के तासो दर्स थे शुक्र अदा के करीम दा उलमा न डक दे
خدای د دشمنونه او د اختلافاتو نه ساته او الله یې د ختم نبوت عقیده زموږ ستاسو نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ یا الله د اجتماع قبوله کړي، یا الله د اجتماع قبوله کړي. مولانا ظهور الحق صاحب ته دعا وکړئ، ډېر لوی خدمت یې وکړ او دا دومره دنیا راغونډه شوه. الله دله خیر او برکت ورکړي. الله دا هدایت الاسلام مدرسه الله کامیابه کړي. د والد صاحب والدې صاحبې ته دعا وکړئ، الله په قبرونو سره موږ د والدینو انوار نازل کړي. درونو ته ډاکټر توفیل صاحب ته ټولو ته دعا وکړئ، الله د خیر برکت جون نصیب کا. الله د ټول مدرسینو ته خیر او برکت او خوشحالۍ ورکړي. راغلي جمع ټول وبخښي او دا شاګردان ماشومان چې څومره چا دلته خدمت وکړو، کار یې وکړي، انتظامیې والا دي او سوشل میډیا والا، تبلیغي دوستان، د ختم نبوت دوستان او ټولو ته دعا وکړئ چې الله تعالی د ټولو د دې اجرونو برکت ونصیب کړي. د دې ملګري زوی مړ دی، الله دې وله صبر ورکړي او د ګلکرم بابا دی، فیض محمد صاحب دی، والد صاحب، ټول چې څومره مشران دی الله دې وبخي. یا الله کله چې اولاد نه اولاد ولا ورکړي، مبارک اجتماع را چا زامن نه زامن ورکړي. یا الله که دلته څوک بیماران په کورونو هسپتالونو کې روغ صحتونه ورکړي. مولانا صاحب سره چا تعاون کړی دی، الله غیر د هغې اجر په دواړه جهان ورکړي. الله دا بچي د دې مدرسې ټول بچي صالحان دیندار لوی کې، د دې مور پلار د دې په خوشحالو خوشحاله کې. الہ العالمین راغل جمع خدای د حضور پاک د حوض کوثر مبارک و بے نصیب کې ټول تنګي باندې د خپل کرم بارانونو کې، د خپل رحم بارانونو کې، اتفاق نصیب کې، د زنانه وې د حیا او د پردې صادر نصیب کې. او د دعاو کې زما بچو ته د مولانا صاحب ټولو ته الله زمون په بچو کې عالمان پیدا کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.